السلام علیکم درنو دوستانو، زه صبغت الله همدرد تاسو ته په اس اچ کمپیوټر اکیډمي کې ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې تاسو به هم جوړ او خوښ او خوشحاله یاست. دوستانو، موږ ته کار کړی و د پیج نمبر هیډر ان فوټر کړی. د هغه څه وروسته کار دی د ټیکسټ باکس. ټیکسټ باکس څه کار کوي؟ ټیکسټ باکس دا کار کوي، مثال کې طور پر بعضې وخت ته غواړې د یو مشهوره سړي مقاله ولیکې، هغه یو کووټ کړی دی، هغه ته لیکې. یا د ټیکسټ باکس بل کار دا دی، په ټیکسټ باکس کې چې ته کوم خط ولیکې، چې ته کوم ځای وغواړې هلته ته وړلی سي. و دا نور ساده خط چې دی هغه هر ځای نه وړل کېږي. و دا خط چې ځای ولیکم هر ځای نه وړل کېږي، ګوره یوې خواته نه ځي. لیکن د ټیکسټ باکس چې کوم کار دی هغه بیا بالکل ته هر ځای له وړلی سي. ګوره دا پریسټ ډیزاینونه دي، جوړ سوي ډیزاینونه دي، وینې. اور که چیرې ته دا غواړې چې خپل خط کې ولیکې، بالکل یې کې لیکلی سې. زه دلته ورته لیکم همدرد کمپیوټر اکیډمي. ټیک شو، صبغت همدرد کمپیوټر اکیډمي. دا خط چې دی اوس ته هر ځای وړلی سي. ټیک شو، لیکن د دې سره خو بیکګراونډ سره دی. د بیکګراونډ د ختمېدلو لپاره به ته راسې شیفیل ته، په شیفیل کې نو پیل که. ټیک شو، د نو فیله څه وروسته آوټلاین یې په سور ختم که، نو آوټلاین یې که. لیکن د خط چې کوم رنګ دی هغه سپین دی، هغه بلیک. و دا خط دی ته هر ځای له وړلی سي، پر تصویر یې هم ایښولی سي، بل ځای وړی سي، بل ځای وړی سي، هر ځای ته دا خط وړلی سي. دا د ټیکسټ باکس هغه بهترینه کار دی. د دې څه وروسته د ټیکسټ باکس څه وروسته چې دی هغه دی کویک فارټ. کویک فارټ ډېر بهترینه کار کوي. د کویک فارټ کار څه دی لکه کافي اور پیسټ، لیکن په دې کې موږ ته ایډوانس کار کوو. ایډوانس کار څنګه کوو؟ زه دلته راځم، د خط اخلم یو فله، هغه دپاره برابرې RAND بریکټ شروع 200 بریکټ باندې انټر. دا خط اوس ما دا دی واخیستی. دا چې کوم پیج دی په دې کې مثال دا خط چې دی دا زما بار بار په کار کېږي. دا بولډ یا بالفرض که سره زه دلته یو انټر اخلم، دلته لیکم صبغت همدرد کمپیوټر اکیډمي SI. ټیک شو، دا خط چې دی زه ورته انداز ما ډېر په کار کېږي. لږ دا خط غټوم اور فونټ یې هم وربدلوم. مثال کے طور پر ایسې یو فونټ دا ټیک شو. دا فونټ چې مې ورکړي زه ورته وایم دا خط چې دی زما بیا بار بار په کار کېږي، نو دی زه رااخلم په کویک فارټ کې اچوم. راسه کویک فارټ ته ګوره خط به یې سلیکټه کړي، سیو سلیکشن ټو ټیک کویک فارټ ګیلري له راسه وینې صبغت همدرد لیکلی. نور شان مثال کې طور پر کویک فارټس کې دا تور بدلولی سي. هیډر اینډ فوټر کې یو شی اخیستی دی، په ټیبل اف کنټینټ دی اخیستی دی، هر شی چې تا اخیستی دی هغه بالکل تور کولی سي. زه ورته ما کویک فارټ اخیستی دی، په هغې کې جنرل کیټګري ده او بیلډینګ بلاکس دی، نوی دانه دی. اوکې شو. اوس زه راځم مثال کې طور پر دا دی پیج نمبر 11 لره. په پیج نمبر 11 کې دلته ودرېږم، راسه کویک فارټ. کویک فارټ له چې رالی ګوره دا دی اول لیکل دی صبغت همدرد، چې د انسرټ دی کې ډایرکټ دی دا خط راوړي. سر مې په خلاص. دا رقم په کویک فارټ کې ته هر څومره خط اچولی سي. که زه وایم زه دا پرم مخ چې دی دا زه وچیش ته وراچوم و کویک فارټ ته وراچوم، بالکل یې وراچولی سي. راسه سلیکټ یې کړم، کویک فارټ ته راسه، سلیکشن ټو ګیلري له راسه، تیمز اینډ نوم یې هم وربدلولی سي، هر نوم چې ته ورکړي همه ورکړي. ټیک شو. زه که سره نوې صفحه اخلم، کنټرول ان ووهه، په کنټرول ان کې راسه کویک فارټ ته. کویک فارټ ګوره دا ټوټل خط لیکه. سر مې په خلاص. چې هر څومره ډیټا ته و کویک فارټ ته وراچوې بالکل ته هغه خط بیا
بل هر وخت راخستلی سي چې هر وخت ستا په کار ټیک شو. اور بل په کویک فارټ کې ته داسې هم کولای سي، مثال کے طور پر دا ډاکومنټ پراپرټي دی. پراپرټي کې ګوره په دې کې ته د اتر نوم هم ورچولی سي، د مصنف نوم هم ورچولی سي، د یو شانو کټګریانې هم اقسام هم ورچولی سي، کمنټس هم ورچولی سي، کمپنۍ نوم، کمپنۍ اډرس. ګوره دا خو هغه شان دی چې د سړي زیات په کار کېږي. سټیټس اور پبلیش ډیټ دا هغه شان دی چې د سړي زیات په کار کېږي، نو هغه چې هر وخت ته وغواړې کویک فارټ ته ورچولی سي اور چې هر ځای ستا په کار یې هغه ځای کې استعمالولی سي. دا سو د کویک فارټ کار. د هغه څه وروسته راځو کار کوو پر ډراف کپسول باندې. ډراف کپس د دې کار دا دی، مثال کې طور پر دغه آر چې کوم دی زه به درته وایم دغه چې کوم آر دی دا باید غټ کړه. څنګه یې کې غټ یې کې هغه دپاره راسه سر په خلاص دا آر د ټوټل پیراګراف مطابق راوړي. دا یو آر. مثال کې طور پر د یو پیراګراف په سر کې چې کوم توری دی هغه غواړي تور غټ کې، بالکل یې تور کولی سي. صحیح سو. دا create a large capital letter at the beginning of the paragraph. د پیراګراف په اخبارو کې اکثره ټایم موږ ته لیدلي اوس دا د پیراګراف سر نه دا یې څه په کړی، دا یې ډېر غټ کړی. څه په کړی؟ ډېر غټ کړی. مثال کې طور پر هر ځای کې ته غواړې پر هغه ځای باندې ته دا وي ورکولی سي. دا سو د ډراف کیپ کار او کویک فارټ ټیکسټ باکس کار. د هغه څه وروسته دی ورډ آرټ. ورډ آرټ ډېر وسیع کار کوي، پر هغه باندې به انشاءالله پر روانه ویډیو کې کار وکړو. نو دوستانو هیله لرم چې ستاسو به په دې سبقه سر خلاصوي وي. د نورو داسو بهترینو سبقانو دپاره سبقت همدرد کمپیوټر اکیډمي چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم مه هیروئ